ګرانو دعوتګرانو، زه تاسو ته زم عملاً په کمپیوټر کې درته ښیم چې موږ تاسو څنګه باید یو ویډیو اپلوډ کړو. کله چې تاسو یو ویډیو جوړه کړه که نه، نو اپلوډوئ به څنګه، او یوټیوب ته به څنګه اپلوډوئ او فیسبوک ته به څنګه اپلوډوئ، څنګه به اچوئ که نه، څنګه به خپروئ، کومې خبرې باید تاسو په نظر کې ونیسئ. دا ټولې انشاءالله زه تاسو ته عملاً په کمپیوټر کې ښیم. نو ځئ چې ځو د سکرین په طرف باندې. ښه، دلته ګورئ ګرانو دعوتګرانو، ما سره په دې کمپیوټر کې دلته هغه پرته ده، دا یو ویډیو، دا به زه پلی کړم. دا ویډیو ګورئ، یو شارټ لنډه ویډیو ده که نه. نه کمیږي، بلکې غم ته وخانده د دې لپاره چې غم در باندې سپک شي. دا د افغانستان د حالاتو په اړه باندې او نور دنیا کې زه فکر کوم کراري د آرامي که نه. دا یو ویډیو ده. اول به داسې کوو چې دې ویډیو ته به موږ تاسو یو ټایټل، یو عنوان ورکوو که نه. دا حتی چې کله د کمپیوټر کې تاسو ایکسپورټ کوئ، په هغه وخت کې هم باید تاسو دلته هغه ولرئ ورته که نه، ټایټل او عنوان باید ورکړئ چې کله ویډیو لکه کوم سافټویر نه راوباسئ که نه، ایکسپورټ کوئ. خو خیر وروسته هم عنوان ورکول کېږي. زه دلته ورته یو عنوان ورکوم چې مثلا د تشویش په اړه، یا د تشویش علاج، د خفګان علاج به ولیکم که نه، خفګان علاج. صحیح شوه، دا یو ویډیو شوه. نو زه له خیره دلته یوټیوب ته ځم. زه دا د افغان انسټیټیوټ زموږ چینل ده چې ویډیوګانې پکې خپرېږي که نه. نو اول دلته اپلوډ ویډیو، صحیح شوه، اپلوډ ویډیو هم. نو ښه، سلیکټ فایل، بیا زه ځم ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ کې دلته هغه ویډیو چې وه هغه زه دلته ګورم، د خفګان علاج دغه. صحیح شوه، دا زه سلیکټ کوم، دغه ویډیو واچول شوه. صحیح ده. نو تاسو باید داسې وکئ چې د دغه ویډیو اړوند دلته تاسو باید عنوان ورته ورکئ، ټایټل. دا ډېر مهم ده که نه. کوشش وکړئ چې په څو الفاظو کې ورکئ. صحیح شوه. نو کله چې تاسو مثلا اول دلته خفګان علاج شو که نه، بیا موږ دلته داسې یو خط ورکو، هغه لاین غوندي که نه. هغه خط د دې لپاره ده چې مثلا دا یوه خبره شوه، هغه بله خبره شوه، دا بله خبره شوه، دا بله خبره. نو دا مهمه ده زموږ ستاسو لپاره که نه. که فقط یو عنوان ورکو، نو دا بیا دومره جالب او ښه نه راځي. یعنی یو ټکي کې یو خبره وکړو که نه، نو دا د آینده لپاره ډېر ښه ده چې څوک یې سرچ کوي یا څوک یې هغه کوي، یو ویډیو په اړه معلومات حاصلول غواړي که نه، نو بیا دا ډېر ښه راځي. مثلا دغه لاین درته ښیم چې کوم ما دغه ویډیو کې ورکړی ده. صحیح ده. نو زه به دغه لاین را کاپي کړم له دې ویډیو نه، ان دقه لاین. صحیح شوه، کاپي. دا به زه بېرته بند کړم ځکه بیا نه ده په کار. نو دلته به زه هغه لاین پیسټ کړم. صحیح شوه. ښه، دلته اوس لیکم مثلا د تشویش علاج. صحیح شوه. بیا به هغه لاین پیسټ کړم، بیا به ولیکم مثلا د هر ډول خفګان علاج دا ده. صحیح شوه. بیا همغه لاین شو. بیا لیکلی شم چې مثلا د سټریس دا انګلیسي کلمه ده، خو نن سبا ډېره مشهوره ده، بس تاسو کولی شئ دا هم استعمال. د سټریس درملنه. کوشش وکړئ دلته داسې الفاظ وکاروئ که نه چې عام طور د خلکو ذهن کې راځي یا د خلکو په ژبه باندې کارېږي. دلته کولی شئ د خپل چینل نوم ولیکئ یا خپل نوم چې ته غواړئ هغه مشهور شي که نه، نو هغه هم تاسو لیکلی شئ. لکه مثلا زه دلته لیکم شمس استاز، یا لیکم عفان انسټیټیوټ. صحیح شو، عفان انسټیټیوټ غواړم چې مشهور شي او خلکو ذهن کې پاتې شي. صحیح ده. دا ستاسو ټایټل. دلته به راځئ، عموما دا خانه خالي که نه، خو زموږ دفتر دلته پکې دا شیان تیار مخکې لیکلي دي، نو هغه ته ضرورت نشته. هغه به زه کته بوځم. دلته لیکم په دې ویډیو کې تاسې ته مونږ یا زه تاسې ته د خفګان علاج په اړه معلومات درکوم. صحیح ده. دا چې نن سبا ډیر
خلک په ژور خفګان مبتلا دي نو زه تاسې ته یو څو بهترین علاجونه در ښایم. صحیح ده. نو هیله ده ویډیو ګټوره تمامه شي. صحیح ده. تر نورو دوستانو یې هم ورسوئ. صحیح شوه. نو دا دې ته ډسکرپشن وایي، یعنی د ویډیو په اړه ته وضاحت ورکوي، معلومات ورکوي که نه. زه به دا وټساپ بند کړم په بښنې سره چې ټنګ ټونګې ډېر جګ نه شي. صحیح ده انشاءالله. ښه، دلته دا ډسکرپشن وشو. صحیح ده. اوس دلته یو څه هغه شیونه چې تا پاس په ټایټل کې لیکلي دي هغه باید دلته هم یو څه ناڅه ولیکې که نه. د خفګان درملنه دا ولې مهم ده؟ ځکه مهم دی چې څوک سرچ کوي په دې عنوان باندې یا یو شی ولیکي که نه په یوټیوب کې یا په ګوګل کې، هغه کې ډایرکټ ورته تا ویډیو مخې ته راوړي. صحیح ده. نو دلته باید ته هغه فکر وکړي چې عموما که یو څوک تشویش ولري یا خفګان ولري که نه، نو هغه به د څه شي په څه رقم به پلټنه وکړي هغه ویډیو په اړه، څه شی به ولیکي که نه. مثلا ته خپل ځان فرض که چې ته خفه یې که نه، نو څنګه ته ځان لپاره مواد په انټرنیټ کې ګورې چې تا لپاره ګټور تمام شي او ستا خفګان ورباندې له منځه ویوړل شي. صحیح ده. نو دلته ته کېدای شي داسې ولیکې چې زه خفه یم، څه وکړم. صحیح شو. کېدای شي یو څوک داسې ولیکي. صحیح ده. د خفګان علاج څه ده. صحیح شو. کېدای شي داسې څوک ولیکي. کېدای شي ولیکي د سټرس، کېدای شي په هغه کې ولیکي که نه ونه لري د سټرس علاج او درملنه. یعنې دې ته عموما عنوانونه وایي که نه. دلته باید ته ښه ډېر دا رقم ولیکي، یو 10 دانې باید ولیکي، 8 دانې شو، ډېر شو که نه. هغه سوالونه اړوند سوالونه چې هغه یو څوک کېدای شي ولیکي او ډایرکټ ستا ویډیو هغه ته مخې ته راشي. صحیح ده که نه. مثلا دلته ته لیکلی شي تشویش څرنګه له منځه یوسو. کېدای شي څوک داسې یو پوښتنه ولیکي که نه یوټیوب کې یا په ګوګل کې، نو ډایرکټ ستا ویډیو مخې ته ورته راځي. کېدای شي څوک داسې ولیکي چې د ژور خفګان آسانه درملنه. صحیح ده. یا مثلا د خفګان دینی او طبي علاج. کېدای شي داسې څوک ولیکي. صحیح ده که نه. نو دغه باید ته ټول دلته ولیکي. صحیح شوه. دې ته ډسکرپشن وایي. ښه، دا شیونه چې کوم زموږ دفتر دلته لیکلي دې ته ضرورت نشته ده، دا تاسو مه لیکئ. سمه ده. د خیره بیا راځو دلته ورته ویل کېږي تمنیل ډېر زیات مهم ده. تمنیل هغه ته وایي عکس ته وایي چې د ویډیو په سر باندې اچول کېږي. دلته به تمنیل تاسو کلیک کړئ. زه نه پوهېږم چې دې لپاره ما تمنیل مونږ جوړ کړی و که نه، خو فرضاً یو تمنیل یو هغه به زه راواخلم، دغه شو که نه. مونږ پې لیکل پکړي ښه ښایسته جوړ کړی، مثلا دغه به زه راواخلم. دا تاسو کولی شئ پې واچوئ که نه چې ښه ویډیو ښکاره شي. خو دا خو ما هسې تاسو ته یو دانه عکس راواخیسته، خو دلته تاسو باید مخکې نه هغه ښه ډیزاین کړی وي او ښه غټ لیکل باید تاسو پې کړي وي که نه. چې مثلا زه تاسو ته یو عملا نمونه در وښیم. ګورئ مثلا دغه ویډیو ده د هر مشکل حل. دا ویډیو ګورئ څومره غټ هم پې لیکلي. دلته هم پې لیکلي د مرګ زنګ، دلته هم لیکلي واضحه که نه 18 کلن ځوان کوم کارونه باید وکړي. دا ګوره څومره واضحه غټ هم پې لیکلي. نو چې څوک دا ولولي ډایرکټ ستا په مطلب پوهېږي او که ضرورت یې ورته به ستا په ویډیو باندې کلیک کوي. مثلا ګورئ د دعوت 3 طریقې. دعوت په 3 طریقو باید موږ تاسو کوم دا ټولې واضحه. د یو هلک جالب داستان. صحیح شوه. 6 مهم کارونه ژمي کې. یعنې دغه عکس چې موږ یې پیاچو دې ته تمنیل وایي. صحیح شوه. تاسو باید دا ښه جوړ کړی وي او ورباندې واچوئ. پلیلیست، دلته پلیلیسټونه موږ لرو. ګورئ جالبې پلیلیست معنا یو جدول جوړول، یو لیست جوړول د خپل. که چېرته تاسو داسې ویډیوګانې جوړوئ که نه چې هغه یو سلسله وي، روانې وي ویډیوګانې که نه په یوه موضوع باندې، نو تاسو باید دلته ورته پلیلیست جوړ کړئ. صحیح شو. پلیلیست دغه ځای کې ګوره نیو پلیلیست باندې به کلیک کوئ. دلته نیو پلیلیست دا به دې باندې به کلیک کوئ که نه. نو هلته تاسو ته بیا وایي چې دا پلیلیست یې څه په اړه ده. مثلا موږ یو پلیلیست جوړ کړی ده. صحیح شوه.
جوړ کړی د جالب کیسې او واقعات یا احسن القصص، پیسې وګټي. د پیسو په اړه باندې چې څومره خبرې مونږ کړي دغه ټول په دې کې دي که نه. ټي وي پروګرامز چې کوم ټي وي کې تلویزیون کې ما ویډیوګانې کړي دي ورغلی یم، هغه ټولې په دې کې پرتې دي. څنګه دعوتګر شم، د دې لپاره یو پلی لیست مثلا مونږ جوړ کړی ده. دا ویډیو چې زه اوس تاسو ته ریکارډوم که نه، که دا د دعوت په اړه نو زه دلته کلیک پې کوم او ډن وهمې، نو دا په همدغه لیست کې اچول کېږي. آینده کې که دغه لیست څوک راوړي نو ټولې ویډیوګانې الف نه تر یې پورې په دې کې اوس 14 ویډیوګانې دي که نه چې مونږ جوړې کړي دي. څنګه دعوتګر شم، د حج لنډ لارښود، د حج په اړه چې څومره ویډیوګانې دي هغه په دې کې دي. صحیح شوه. نو دا بیا تاسو ته ډېر اسانه کېږي. نو یو باندې به کلیک کوئ دغسې او ډن به ووایي. او که پلی لیست دا کوم ویډیوګانې چې تاسو یې اپلوډوئ که نه، که کوم لیست پورې تعلق نه لري نو بس بیا یې دا پلی لیست بیخي مه انتخابوئ، بس عام طور همداسې یې پرېږدئ. صحیح شوه. پلی لیست تاسو ته عملاً وښیم، ګورئ دلته کلیک کړم پلی لیست. صحیح شوه. یو څوک راځي مثلا غواړي هغه د پیسو په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو دلته په دې پلی لیست باندې کلیک کوئ. ویو فل لیست دغه ده. دلته دا ټولې ویډیوګانې زما راغلي چې ما پکې د اسلامي اقتصاد، د پیسو ګټلو، پیسې ګټل څنګه دي، څنګه یې وګټو، څنګه څومره اهمیت لري په اسلام کې، دا ټولې خبرې ما دلته کړي. صحیح شوه. یو نفر غواړي چې هغه د څه په اړه معلومات ترلاسه کړي، زما فقط تلویزیوني برنامې وګوري. دا دغه ده، دلته تلویزیوني 14 ویډیوګانې. صحیح شوه. دا وګورئ څنګه دعوتګر شم، دلته دا د دعوتګرانو ویډیوګانې ټولې پرتې دي. صحیح شوه. دا وګورئ د دعوتګرانو ویډیوګانې. نو دلته مثلا د تجوید په اړه، د رمضان په اړه مونږ ویډیوګانې کړي، ټولې دلته پرتې دي. صحیح شوه. نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي پلی لیست. دا ډېر مهم ده چې تاسو باید خپلو ویډیوګانو ته، که چېرته یوه سلسله ویډیوګانې تاسې ریکارډوئ، باید دا پلی لیست پکې موجود وي. صحیح شوه. د خیره نو ځو بېرته د هغه په طرف باندې، نو د ویډیوګانو په طرف باندې چې ما تاسو ته ویډیو هلته اپلوډوله، نو زه نه پوهېږم چې د هغه څنګه کته راغی. ښه، ګورئ تاسو ته دلته دا ویډیو هغه شوه، ریکارډینګ یې روان ده. نو پلی لیست ما تاسو ته وویلې. لاندې راځو بیا، که چېرته د ماشومانو لپاره ویډیو نو بیا دغه ووهئ یس، او که د ماشومانو لپاره نه وي، غټانو لپاره بیا نو ووهئ. صحیح شوه. شو مور به ووهئ. دلته به لاندې راشئ، دلته یو بل نور شیان هم مهم دي. هغه دا دي چې ګورئ کته به راشئ اډ ټیګز، دا ډېر مهم دي. دې کې تاسو هغه کلمات ورکوئ، جملې ورکوئ که نه، چې د هغه وجه نه ستا ویډیو وپېژندل شي او خلک یې پیدا کړی شي. نو دلته به موږ ورته ورکړو تشویش، بیا به ورته ورکړو خفګان، بیا به ورته ورکړو درملنه. صحیح شوه. او غم او خفګان، غمونه لانجې. صحیح شوه. او تشویشونه. صحیح شوه. علاج، دا شیان باید ته ورکړي. صحیح شو که نه. دا هم مهم دي. په دې باندې یو ویډیو بیا هغه پیدا کړي. دا پښتو دي، دا شیان دي، دا هم که تاسو ورکوئ، خپل یې وګورئ، نو ښه به وي انشاءالله. صحیح ده. د خیره. او که نه یې ورکوئ نو مشکل نشته ده. صحیح شو. نو بیا به تاسو ووایئ نیکسټ. نیکسټ. که چېرته تاسو غواړئ چې پیسې پرې راشي ستاسو په هغه باندې، نو بیا به دا تاسو آن کړئ، او که غواړئ چې پیسې پرې رانشي نو بیا آف. سمه ده. د خیره. بیا به نیکسټ ووایئ. نیکسټ هم ووهه، نو بیا موږ نیکسټ وهو او مخکې ځو. دلته فکر کوم هغه غواړي، او دلته به اخر کې راشئ او نن آف دا به ووایئ. مخکې ځو. دلته تاسو به بیا هم کلیک کوئ سبمیټ ریټینګ. ښه، بیا نیکسټ. بیا نیکسټ کې دلته اډ سب ټایټل. صحیح شوه. عموما دلته اډ آن اینډ سکرین، اخر کې چې کله ستا ویډیو ختم شي نو باید یو ویډیو بل هم راشي. نو موږ دلته اډ وهو. صحیح شوه. اډ وهو. فرضاً دا ویډیو د خفګانونو په اړه وکړه، نو دلته راځو ایلیمنٹ ویډیو، او بیا راځو دلته اخر ته چوز سپیسیفیک ویډیو. صحیح شوه. نو که چېرته غواړئ چې خپل چینل ویډیو ور اضافه کړئ، دلته به کلیک کړئ. که د پردي چینل ویډیو ور اضافه کوئ، دلته به یې کلیک کړئ. صحیح ده. خو موږ خپل چینل کې مثلا نور د خفګان ویډیوګانې هم کړي، نو زه دلته خفګان لیکم چې هغه راواوړي، هغه دې ویډیو سره دغه د خفګان علاج. صحیح سره د تشویش، د ډیپریشن علاج، دا ما کړی ده پخوا، نو دا به ورته ورکړم. نو کله چې دا ویډیو ختم شي، ګورئ دغه کې یو بله ویډیو بیا ښکاره کېږي، وینئ دا که نه.
نو یعنی خلکو ته دا وایي چې دا ویډیو دې وکتله دا مو ګوره نو په دې سره ستاسو نورې ویډیوګانې هم پر مخ باندې بیا ځي. صحیح شوه؟ نو دا موږ ور واچوله، مخکې ځو. نو دلته تاسو کوشش وکړئ چې دغه چک ته وخت ورکئ. صحیح ده که نه؟ نو چې تر څو کاپي رایټ دا شیان معلوم شي که نه چې دا خو پرې نه راځي. بیا به نیکسټ ووهئ. بیا دا کوشش کوئ تاسو انلیسټډ دا ویډیو کلیک کړئ. پرایویټ یا مثلا هغه ویډیو مه کلیک کوئ دلته کته پبلیک یا دا شیان که نه. انلیسټډ ښه ده چې مثلا هلته تاسو سره پرته وي، فقط چک کېږي تر څو که نه چې چیکینګ یې خلاص شي بیا تاسو ته وایي چې دې کې کاپي رایټ مسله څه شی شته یا نشته. که پکې وه هغه ترې لرې کوي او که نه وه پکې بس بیا به تاسو خپره کوئ. نو عموما ښه دا ده چې ویډیو انلیسټډ تاسو کلیک کوئ او بیا سیو ووهئ. صحیح شوه؟ ښه، نو دا ویډیو دغه روانه ده، 50% شوې ده او 12 منټې نور هم پاتې دي. دا ویډیو به د خیره خپره شي. که زه کلوز هم ووایم نو مشکل نشته ده. دا ویډیو به دغلته رواني او ښیي. صحیح شو؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي. سمه ده د خیره. نو داسې به تاسو پر مخ باندې انشاءالله ځئ. ښه، نو زه تاسو ته اوس په فیسبوک کې هم ښیم. فیسبوک کې هم اسانه ده. دا هغه ده د عفان انسټیټیوټ چینل ده. دلته که تاسو لاړ شئ نو فرضاً زه به هغه بدل کړم دې ځینه چې دا مکمل صفحې ته ننوځم. صحیح شوه؟ نو دلته بیا موږ تاسو ځو چیرته سی پیج پروفیشنل ډیشبورډ. که نه لکه چې بل ځای ته لاړم، خو خیر دلته به لاړ شو او اپلوډ دې ځای ته. صحیح ده؟ ښه، دلته موږ کولی شو چې ویډیو سلیکټ کړو. عین شی په فیسبوک کې هم دی. صحیح ده؟ په فیسبوک کې داسې نور څه شی نشته. عیناً کوم شیان چې په هغه کې وو د خفګان علاج به ووهو. دا ویډیو دلته راغله، دلته کولی شو شیان ډسکریپشن و د هغه ورکړو. خو دلته داسې ده چې یو بل ځای هم شته ده چې نه پوهېږم دلته لاندې میټا دغه ځای دا دی میټا بزنس سوټ. تاسو به دې ځینه که دا ویډیو اپلوډ کړئ نو ډېر به ښه وي. صحیح ده؟ هغه ځینې مه اپلوډوئ کوم چې ما مخکې درته وښوده. دلته به تاسو چې راغلی نو بیا به کریټ پوسټ ووایئ. کریټ پوسټ. صحیح شو؟ کریټ پوسټ کې بیا دلته اډ ویډیو فرام ډیسکټاپ د خفګان علاج. صحیح شوه؟ نو دلته هم دغه د ویډیو راغله. تاسو کولی شئ له دې نه بیا ریلز هم جوړ کړئ دغلته. نو ویډیو روانه ده ماشاءالله. دلته هم هماغه رقم ټایټلونه شیان ورکړئ کوم چې یوټیوب کې مونږ ورکړو. او همدارنګه تاسو دلته دا ډسکریپشن ده هغه په دې ویډیو کې مثلا دا مې ویلي دي که نه، په دې ویډیو کې دا خبرې شوي دي، دا نه دي شوي، دا بل تاسو دلته ولیکئ. صحیح شوه؟ بیا هماغه رقم هغه راځي اپلوډ ایمیج. او که تاسو غواړئ چې همدې هغه نه هغه کوئ نو چوز فرام فریم به ووهئ. صحیح شوه؟ نو دلته تاسو ته راځي مثلا کوم عکس غواړئ دا کوم یو که نه. داسې یو عکس کوشش کوئ چې انتخابوئ چې د خلکو توجه ورته راواوړي. که زه دا انتخاب کوم خو خلک وایي چې دا چی کوي که نه، نو کولی شئ داسې یو عکس مثلا دا وګورئ چې مې ګوتې نیولي ناشنا غوندې ښکاره شوم که نه، نو خلک به فکر کوي چې دا څه شی کوي دا که نه، تی بس خامخا بیا پې کلیک کوي یو شی کوي. نو سیو تمنیل به ووهئ. صحیح شوه؟ نو هماغه تمنیل باندې بیا ستاسو ویډیو هماغه رقم بیا ښکاره کیږي. سمه ده؟ دلته تاسو راتللی شئ یو څه کیورډز هغه کوم چې ما لاندې لیکلي وو ټیګز په یوټیوب کې هغه تاسو دلته ورکولی شئ. بیا به نیکسټ ووایئ همدغه رقم انشاءالله ویډیو خپرېږي. د فیسبوک لپاره کوشش وکړئ چې داسې ویډیو اوږده جوړه کړئ. صحیح شو؟ دا خو اوس د یوټیوب سایز ده که نه، ما تاسو ته نور هم ویلي وو مخکې داسې اوږده ویډیو جوړه کړئ چې په فیسبوک کې دغه ښه مخکې ځي. صحیح شوه؟ نو دغه طریقې شوې انشاءالله. یو څه طریقې ما تاسو ته وښودلې د یوټیوب د ویډیو اپلوډولو او همدارنګه د فیسبوک. کوشش وکړئ چې انشاءالله په دغه طریقو باندې مخکې لاړ شئ، دقیق اوسیږئ او څه شی چې تاسو په ویډیو کې ویلي دي هماغه انشاءالله له خلکو سره شریکوئ. ښه، زه تاسو ته یو څه ویډیوګانې که نورې وښیم. که تاسو خپله زموږ چینل ته لاړ شئ که نه په یوټیوب کې، نو تاسو ته به یقینا ډېر څه عملا وښودل شي. هلته موږ ډېر ویډیوګانې کړي تاسو ته بهتره معلومه ده. عملا یې وګورئ که نه چې مثلا د شروع څنګه کړې ده
او بیا اخر کې څنګه ویډیو څنګه ختمه کړې ده. ځینې ویډیوګانې موږ په ډېره جالبه طریقه باندې شروع کړي دي که نه. زه تاسو ته عملاً اوس یو څه ویډیوګانې ښیم چې ما پکې په عملي بڼه باندې یو څه ښودلي دي که نه. عملي مې یو څه ښودلي دي، مثلا پرتوګ شو چې خلک خسته نه شي که نه. او فرضاً زه تاسو ته لاړ شم وښیم دلته غسل ولیکم که نه، غسل صحیح شوه. نو تاسو ته عملاً راځي. ګورئ دا ویډیو دا ماشاءالله په میلیونونو خلکو کتلې ده. په فیسبوک کې 10,000 خلکو دلته کتلې. نو ګورئ تاسو دلته د ویډیو کې عملاً ما کوزه ښودلې ده که نه، وینئ. او همدارنګه دلته ما تاسو ته هغه هم ښودلي دي پرتوګ صحیح شوه. نو دا د دې په خاطر چې توجه د خلکو راواوړي او عملاً یو خلک یو څه وویني او زده یې کړي صحیح شوه. یا مثلا که زه دلته ولیکم که نه چې کرونا ولیکم که نه، یا ولیکم یو کرونا کې ما مسلمانان ولیکم چې مسلمانان عجیبه خلک دي، کرونا کې احتیاط نه کوي. دا وګورئ دلته عملاً ما پړکۍ وهلی ده که نه. نو داسې ناست یم هلته دا خپل هغه هم پټوم عملاً که نه، چاته په عملي ډول یې ورته ښیم چې دغسې نبي علیه الصلات وسلام راوتلی یو او دغسې کړي یو که نه، تر څو د خلکو توجه راواوړي او خلک دا ویډیو په مینه وګوري صحیح شوه. همدارنګه تاسو کولی شئ چې کله ناکله داسې یو ویډیو وکړئ که نه چې عرفات که زه ولیکم که نه، عرفات چې هلته تاسو هغه لیکلی موبایل هم نیولی او یو څه عملاً هغه وښیئ خلکو ته که نه. نو که دا زه تاسو ته فیسبوک کې وښیم نو شاید هلته یې په اسانه راوباسي صحیح شوه. عرفات صحیح ده. عرفات کې به زه په ویډیوګانو باندې کلیکم. د عرفات ورځ، عرفات ورځ صحیح ده. دغه در راواخیسته. ګورئ دلته زه عرفات په اړه خبرې کوم، موبایل مې فقط نیولی دا چمن ته د هغه ته که نه ونو ته، زه پکې هېڅ نه ښکاره کېږم. نو ماشاءالله دا ویډیو څومره پر مخ باندې ځي. کله ناکله یعنې موږ او تاسو باید متفاوتې ویډیوګانې وکړو که نه. تاسو وګورئ چې دا ویډیو فقط 8,000 خلکو شیر کړې ده صحیح شو. 2,500 کمنټونه، 4,000 خلکو دا لایک کړې. یعنې داسې ووایي چې 5 لکه 6 لکه خلکو به دا کتلي هم وي صحیح ده. نو په دغه ډول باندې هم تاسو ساده پاده کله ویډیوګانې کولی شئ صحیح ده. عملاً یو څه وښیئ که نه، لکه څنګه مې چې درته ویلې. یوټیوب کې عموماً اوږدې ویډیوګانې کش کوي. دې لپاره تشویش مه کوئ چې دا به څوک ګوري یا به څوک ونه ګوري که نه. تاسو په ابتدا کې خیر ده لنډې ویډیوګانې وکړئ. لنډې ویډیوګانې مثلا دا وګوره 9 15 دقیقې 2 دقیقې 3 دقیقې. خو اوس زما ویډیوګانې نیم ساعت هم چې خلک یې ګوري، نیم ساعت که نه. فرضاً دا وګورئ دا 21 دقیقې ده. دغه 3 ورځې کېږي، 3 ورځو کې 3,800 خلکو کتلې صحیح شوه. که زه دلته لاړ شم ماشاءالله په لږ وخت کې هغه اوږدې ویډیوګانې خلکو ډېرې زیاتې کتلې. مثلا دا وګورئ 2 میاشتو کې 2,50,000 خلکو، 1,40,5 میاشتو کې دا وګورئ په 1 میاشت کې 1,10,000 او 9 دقیقې 10 دقیقې ویډیو ده که نه. دا وګورئ 40 دقیقې ویډیو ده، 1,33,000 خلکو کتلې که نه. نو ماشاءالله ډېر کشې کړی ده. 3 میاشتو کې مثلا هغه د 50,000 صحیح شوه خلکو کتلې. نو تاسو مهمه دا ده چې دا وګورئ 11 دقیقې 20 دقیقې مخکینی ویډیوګانې ګوره 4 کاله مخکې ما فقط 4 دقیقې 15 دقیقې ویډیو کوله که نه. اوس وګوره چې څومره هم اوږده شي. دا وګوره 1 کال کېږي 18 دقیقې ویډیو، 14 دقیقې ویډیو. نو دې ته تشویش مه کوئ چې دا ویډیو اوس اوږده ده څوک به یې ګوري که نه. مهمه دا ده چې یو څه صحیح معلومات باید ته ورکړي. ګورئ 14 دقیقې که نه. نو ویډیو که اوږده وي که لنډه یې هغه پروا نه کوي، خو چې صحیح معلومات دقیق معلومات تاسو پکې ورښکاره کوي صحیح شوه. انشاءالله ښه منظرو ته موبایل لکه ته مې خو د عرفات ویډیو وي ده. کوشش کوئ چې پیغام د زړه په مینه ورکړئ، د زړه په مینه خبرې وکړئ که نه. داسې یو خبرې وکړئ لکه تاسو چې اول خپل ځان ته کوئ صحیح شوه. نو بیا به انشاءالله دا ډېر ګټور تمام شي. په ښه اسلوب باندې کوشش وکړئ چې انشاءالله خلکو ته رهنمایي وکړئ. کله ناکله که جدي غوندې الفاظ وکاروئ که نه، نو هغه هم پروا نه کوي. لکه د کرونا ویډیو چې ما تاسو ته وښودله پټکی مې چې پکې وهلی و، نو هغه کې ما ویلي چې که تاسو په دې خبره باندې پوهېږئ، خو که د چا عقل په پوندو کېږي که نه، نو هغه بیا ډېر مشکله ده که پرې پوه شي. نو هلته خلکو ځینې نیوکې هم کړې وې، خو چې تاسو پرې پوهېږئ نو هېڅ مشکل نشته که نه. کله ناکله مجبور یو چې جدي شو په یو خبره کې، د دې وجې نه چې خلکو سر خلاص شي صحیح شوه. په جالبه طریقه باندې
که تاسو کله ناکله ویډیو سټارټ کوئ شروع یې کوئ نو څومره به ښه وي که نه چې د خلکو توجه تاسو ته راواوړي. لکه مثلا دغه ویډیو ده ګوره ناوخته واده کول که نه نو دا ما ډېر په جالبه طریقه باندې شروع کړې ده. صحیح شوه. ویډیوګانې چې موږ کوو په دې کې زموږ هدف دا ده چې اصلاحات راشي او داسې ښایسته منظرو ځایونو ته تاسو لاړ شئ کله ناکله لکه دا پغمان ته موږ تللي یو ګورئ پغمان کې داسې ښایسته منظره ده که نه نو بیا خلک خسته کېږي هم نه او خلکو ته ډېره جالبه ښکاره کېږي چې دا وګورئ نواوري کوي او کیني. دا وګورئ موږ دلته یو هغه ته تللي یو غره ته ختلي یو جیګ غره ته ختلي یو داسې یو جي ته تللي یو چې هېڅوک هم نه دي تللي. ګورئ یو غټې تیږې ته ما تکیه وهلې ده او ناست یم که نه نو دا په دې سروبي کې ختلي وو دومره په مشکله ختلي وو چې سخت خطر هم وو هغه د جمهوریت په وخت کې. خو بیا هم د رقم ځای ته موږ تللي وو فقط د دې په خاطر چې خلک خسته نه شي خلک په تنګ نه شي او خلکو ته زموږ دا ویډیوګانې جالبه تمام شي که نه. دا مایکونه شیان هم خېځولي ګورئ جیګ غر ده فقط هلته یو شپونکی و چې میږ یو شیان یې پوول نور هېڅ شی هم نه و. نو تاسو هم دا رقم کوشش کوئ چې نواوري وکئ او په مختلفو طریقو باندې انشاءالله ویډیوګانې وکړئ تر څو خلک خسته نه شي. صحیح ده. له خیره کله د باندې لاړ شئ کله په کوټه کې کښېنئ کله په دفتر کې کله په تختې ته دغه رقم ګورئ دغه نوې ویډیو په بیخي په نوې طریقه باندې که نه چې موږ وکړه داسې موږ یوه ویډیو مخکې نه وکړې چې هم زه پکې ښکاره مخامخ کامره ماته لګېدلې هم له پاسه نه آیفون لګېدلی ده نو هلته موږ هغه آیفون چې شته کړی د آیفون ما هغه ته کړی دی تختې ته مې ایښی ګورئ تخته هم پکې راخیستل کېږي دغسې د څه په خاطر د دې په خاطر چې خلکو ته دغه اسلامي مواد باید کمزوري ښکاره نه شي او نه بې معنا او بې ارزښته که نه او نه باید دوی ښایسته شي. نو که ته هر وخت داسې ناست یو خبرې کې په یوه طریقه په یوه شی ویډیوګانې ثبتوي نو دا خو خلک پرې خسته کېږي نو داسې به نه کوئ. صحیح شوه. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویلي وو اوس مې عملا درته وښودل. ګورئ موږ دلته تللي یو د قندهاري ځوانانو تاسو ته هغه ښکاره کوو که نه اختراعات او شیونه نو تاسو هم انشاءالله دغه رقم کوئ. یا مثلا دا ویډیو شه ګورئ په متفاوت انداز باندې موږ کړې ده که نه ښکاره کېږم پکې او مخکې روان یم. نو د ټولو خبرو خلاصه دا شوه چې کوشش وکړئ چې ویډیوګانې په مختلفو طریقو باندې وکړئ. ټایټل تمنیل ډسکریپشن ټیګز دې شیانو ته ډېر اهمیت ورکړئ خصوصا څه شي ته تمنیل ته تر ټولو مهم دا ده. نن سبا تحقیقات دا وایي چې 80% ستا ویډیو چې مخکې ځي هغه د تمنیل د وجې نه ځي. صحیح شوه. تمنیل چې ښه وي که نه نو بس ستا ویډیو هم بیا مخکې ځي. تمنیل کې ډېر زیات خوارۍ کوئ. صحیح شوه. مثلا دغه یو تمنیل چې زمونږ زه راغلم داسې ډېر ګډوډ و هغه دا مې ورته ویلې چې دا بېرته بدل کړه که نه د هر مشکل حل. نو دا ګوري دا تمنیل دغه ورور جوړ کړی ده خو دې کې 2 دانې غټ لیکلي 2 کارونه دي چې سکون ختموي. دا اوس داسې جالب نه ده ځکه چې خلکو دا څوک دونه وخت لري چې تا ته ودرېږي او دا تمنیل بیا ووایي او بیا هغه کړي که نه د مرګ زنګ. دا ګوري ډېر واضح او غټ په مالدارانو بمبار بې خونده ژوند. دا ګوره څومره زر سړی پې پوهېږي او غټ تمنیل ده که نه غټ لیکل پې شوي دي. صحیح شوه. نو تاسو هم انشاءالله چې څومره ستاسو تمنیل واضحه وي په غټو ټکو لیکلی وي نو همغوره دا ویډیو جالبه ده او مخکې ځي. ګورئ خاص د مجردانو ویډیو. صحیح شوه. 2 لارې جنت او دوزخ ته څومره ښایسته غټ په جیلۍ تعویض کول لنډې کوي مختصرې کوي غټې ولیکئ ښه رنګونه ورته ورکئ او انشاءالله پر مخ باندې ځئ. صحیح شوه. که چېرته تاسو یوه لړۍ شروع کوله نو لړۍ کې بیا کوشش کوئ لړۍ کې دا رقم یو رنګ استفاده کوئ یو هغه مثلا دا یو ویډیو ده دا ما رقم ګوري ما رقم رنګ ما رقم خبرې ما رقم عکس دا ګوري دا ما رقم شو که لږ بدلون پکې راوستی شو هغه د کني امق هغې ګوري دلته بل راغله ساده خبرې وکړي دا هم د همغې لړۍ یوه برخه ده. صحیح شوه. نو انشاءالله هیله ده چې تاسو به پوه شوي یئ په همغه لړۍ کې دلته کېدای شي بله ویډیو هم راشي نو په همدغه طریقو باندې انشاءالله مخکې ځئ. الله مهربان د ستاسو چینلونه او ستاسو هغه به ښه پر مخ باندې ځي. الله مو کامیابه لره خوشحاله او سرفرازه اوسیږئ. السلام علیکم.